السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو، که چیرته ستاسو د فیسبوک مسنجر نه ډیټا لکه میسیجان، تصویرونه او ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي، نو خوږو دوستانو هغه به تاسو بیرته څنګه را پیدا کوئ؟ په دې ویډیو کې خوږو دوستانو زه تاسو سره مکمله طریقه شریکوم چې تاسو په اسانۍ سره وشئ کړلی د خپل فیسبوک مسنجر نه ټوله ډیټا بیرته کې را ریکور کړئ، بیرته را پیدا کړئ او خپل د موبایل په مای فایل یا د موبایل په ګلري کې سیو کړئ او هغې نه کار واخلئ. خوږو دوستانو، که چیرته ستاسو میسیجونه ډیلیټ شوي وي، که ستاسو تصویران ډیلیټ شوي وي او که ستاسو ویډیو د میسنجر نه ډیلیټ شوي وي، په دې ویډیو کې مکمله طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې بیرته کې خپله ډیټا را ریکور کړئ. ویډیو ډیره زبردسته او معلوماتي ویډیو ده خوږو دوستانو. ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور شریکوئ خوږو دوستانو. او که چیرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. په همدغه ویډیو خوږو دوستانو زمونږ د فیسبوک په پیج باندې ګورئ نو مهرباني وکړئ په فیسبوک کې زمونږ پیج هم ځان سره فالو کړئ او د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی خوږو دوستانو. که څه ستونزه څه نظر ولرئ لاندې کمنټ برخه کې زموږ سره شریک کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم خوږو دوستانو، ډایرکټ راځم او له دې برخې نه فیسبوک میسنجر داسې راخلاصوم. زما سره وګورئ خوږو دوستانو، فیسبوک میسنجر راخلاص شو. تاسو سره هم خوږو دوستانو چې کله ستاسو د فیسبوک میسنجر راخلاص شو دغلته به راشئ او د پروفایل تصویر باندې به راسئ او کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته داسې به آخر ته بالکل راشئ. په آخر کې وګورئ خوږو دوستانو اکاونټ سیټینګز، دغه د سیټینګ آیکن چې دی په دې باندې به خوږو دوستانو تاسو داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو چې تاسو سره دغه سیټینګز راخلاص شو بیا به راشئ یور انفارمیشن برخې ته او دلته وګورئ خوږو دوستانو ډاونلوډ پروفایل انفارمیشن، په دې برخه باندې به داسې یو کلیک واخلئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به ریکویسټ کاپي برخې ته راشئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو ډیس سلیکټ آل، تاسو به دې اپشن باندې داسې کلیک واخلئ. ډیس سلیکټ آل باندې چې کلیک واخلئ خوږو دوستانو دغه ځای کې د اپشنې به ټولې ډیس سلیکټ شي، یعنې غیر انتخاب به شي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به په خپله خوښه باندې انتخاب کړئ چې تاسو څه غواړئ چې را ریکور کړئ. لکه زه دلته راځم خوږو دوستانو غواړم چې میسیج یا میسیجونه ریکور کړم، همداسې ورپسې لاندې راځم. سټوري برخه کې غواړم خوږو دوستانو چې فوټوز او ویډیوز ریکور کړم، همداسې به لاندې راشي خوږو دوستانو شارټ ویډیوز یا لنډې ویډیوګانې زه غواړم چې میسنجر کې بیرته را پیدا کړم. نو دلته خوږو دوستانو تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه ډیټا خپله ریکور کړئ. ولې خوږو دوستانو کومه ډیټا چې ډیره زیاته ضروري ده چې هغه میسیجونه دي، همداسې خوږو دوستانو ویډیوز دي او همدغسې خوږو دوستانو تصویران دي، نو دغه ټول مونږ خوږو دوستانو له دې برخې نه داسې سلیکټ کړه. د سلیکشن نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به داسې آخر ته راشئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو ډیټ رینج، په ډیټ رینج کې به تاسو تاریخ ورته مشخص کړئ چې د کوم وخت نه کوم وخته پورې ستاسو ډیټا ریکور شي. نو دلته به داسې کلیک واخلئ خوږو دوستانو او بیا به دلته کې ډیټ رینج باندې داسې کلیک واخلئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو نن موږ سره 4 تاریخ دی د 9مې میاشتې. زه غواړم خوږو دوستانو دغلته راشم او دلته ورته د یو میاشتې مخکې نه، یعنې خوږو دوستانو د اګست د اول نه چې د دې میاشتې نه یو میاشت مخته راځي، اول تاریخ نه واخله د سپټمبر 4مه پورې خوږو دوستانو چې د نن ورځې تاریخ دی دغه وخته پورې خوږو دوستانو زه غواړم چې ټوله د میسنجر ډیټا را ریکور کړم یا را پیدا کړم. له دې نه وروسته خوږو دوستانو یو بل ډېر ضروري اپشن چې میډیا کوالټي ورته وایي، دې برخه کې به تاسو ورته خپله د ډیټا کوالټي انتخاب کړئ. دا ډېره ضروري ده خوږو دوستانو. نو دلته کې تیاره کوالټي ما سره خوږو دوستانو های کوالټي انتخاب شوي. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو کریټ فایل باندې به تاسو کلیک واخلئ. کریټ فایل باندې چې داسې کلیک واخلئ لږ به ورته تاسو انتظار وکړئ. د لږ انتظار نه وروسته خوږو دوستانو وګورئ دلته کې تاسو سره راځي فایل 1 ډاونلوډ، ګورئ تاسو سره ډاونلوډ راغی. زموږ سره دغه بیکاپ یا کاپي راواخیستلی شوه. اوس به خوږو دوستانو دا له دې برخې نه داسې ډاونلوډ کړو، تاسو به ډاونلوډ باندې داسې کلیک واخلئ. خوږو دوستانو دلته به تاسو خپل د فیسبوک پاسورډ ورته لاګین کړئ. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو زما سره زما د فیسبوک پاسورډ تیار سیو شوی مخکې نه. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو چې کانټینیو باندې مې کلیک واخیستو زمونږ ټوله ډیټا به زمونږ سره زمونږ په مای فایل کې ډاونلوډ شي. نو دې ته به تاسو خوږو دوستانو لږ انتظار وکړئ تر څو چې دا ډیټا مکمله تاسو سره را ډاونلوډ شي.
اوس وګورئ خوږو دوستانو د دغه ډاونلوډینګ فایل پر ډیټیلز باندې زه داسې کلیک اخلم تر څو چې ډیټیلز سره موږ ته وښیي چې دغه فایل یا دا ډیټا به موږ سره په مای فایل کې په کومه برخه کې سیویږي. وګورئ خوږو دوستانو دا زموږ سره 115 MB فایل دی. یو څه اندازه وخت به نیسي، نو دې ته لږ انتظار کوو تر څو چې دا فایل زموږ سره مکمله توګه باندې سیو شي. اوس خبره دا د خوږو دوستانو چې دغه فایل زموږ سره زموږ په مای فایل یا په ګیلري کې په کومه برخه کې سیو دی. دا فایل به تاسو څنګه را پیدا کوئ؟ نو له دې لپاره خوږو دوستانو چې تاسو دغه فایل را پیدا کړئ، انزپ یې کړئ او ټوله خپله ډیلیټ شوي ډیټا، چات، میسیجونه، هر څه د میسنجر بیرته وګورئ. خوږو دوستانو تاسو به خوږو دوستانو راشي دغه سامسونګ فولډر باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته به راشي خوږو دوستانو مای فایل باندې به کلیک واخلئ، بیا به راشي انټرنل سټوریج ته، دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به راشي خوږو دوستانو تاسو به په سرچ باندې کلیک واخلئ. سرچ کې به خوږو دوستانو تاسو ورته ولیکئ ZIP هم چې ولیکو نو خوږو دوستانو اتومات دلته کې تاسو سره زپ فایل سرچ کېږي. هماغه 115 فایل دی. فیسبوک دغه زمونږ د فیسبوک ID ده او دغه زمونږ سره ډیلیټ شوي ډیټا ده. خوږو دوستانو که موږ وغواړو چې خپله دغه ډیټا وګورو، تاسو به همدې زپ فایل باندې داسې کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو تاسو سره ایکسټراکټ راځي. که ستاسو سره ستاسو په موبایل کې زپ اپلیکیشن وي، ډایرکټ به ایکسټراکټ شي. که نه وي خوږو دوستانو تاسو پلی سټور ته وړي او په پلی سټور کې چې هر یو اپلیکیشن ستاسو مخې ته راغی هماغه به انسټال کړي. دلته وګورئ خوږو دوستانو ډېر سمپل، زه به دې ایکسټراکټ باندې داسې کلیک اخلم. اوس وګورئ خوږو دوستانو دغه فایلونه به ټول د دې زپ فایل نه ووځي او زمونږ اصلي ډیټا به خوږو دوستانو زمونږ لاس ته راشي او هغه بیا موږ کتلی شو، هر څه پرې کولی شو. اوس وګورئ خوږو دوستانو کله چې ستاسو دا ډیټا داسې انزپ شوه نو تاسو به بیرته داسې بیک شئ. وګورئ خوږو دوستانو زه بیا هم داسې بهر ځم، انټرنل سټوریج ته راځم او دلته کې وګورئ ډاونلوډ برخې ته راځم. اول نمبر فولډر تاسو سره راځي. دلته وګورئ خوږو دوستانو دا زموږ سره میسیجونه دي. میسیجونه که چیرې تاسو وګورئ خوږو دوستانو میسیج والا فولډر هم چې راخلاص کړئ، بیا به انباکس ته راشي. انباکس کې وګورئ خوږو دوستانو د ټولو کسانو نومونه تاسو ته راځي، چا سره چې تاسو میسیجونه کړي دي یا چټ هم کړی دی، نو تاسو به خوږو دوستانو داسې کلیک واخلئ د هماغه کس په نوم باندې او دلته وګورئ خوږو دوستانو اډیو میسیج کې وي، دلته تاسو سره اډیو میسیج هم راځي او که چېرته لیکلی میسیج وي نو دې نه خوږو دوستانو تاسو لیکلی میسیج یې هم کتلی شي. دغه یو میسیج به خوږو دوستانو زه راخلاص کړم. وګورئ داسې د آلویز باندې به تاسو کلیک واخلئ، میسیج به ستاسو مخې ته داسې راشي. دا وګورئ خوږو دوستانو عبدالله ترین سره چې مونږ کوم چټ کړی دی د هغې ډیټا ټوله مونږ سره دلته کې راغله. نو خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو د میسنجر ډیټا را ډاونلوډولی شئ. زه به همداسې بیک شم او له سر نه به خوږو دوستانو دې فولډر ته راشم. دلته وګورئ شارټ ویډیوز، که چېرته خوږو دوستانو تاسو ویډیوګانې ګورئ دلته وګورئ ویډیوز مونږ سره نشته دی شارټ. همدغسې خوږو دوستانو نوره ټوله ډیټا هم دلته شته دی، تاسو د فایل برخه کې کتلی شئ. دا وګورئ دا تصویرانو خوږو دوستانو چې مونږ خلکو سره شیر کړي، تصویران هم مونږ ته راواړول. همدغسې کمنټ چې چېرته تا د چا په لیکل باندې کمنټ کړی وي فیسبوک کې، هغه هم دلته کې درته پیدا کوي. نو خوږو دوستانو ډېره یو بهترینه طریقه وه چې ما تاسو سره شریکه کړه. په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د فیسبوک میسنجر مکمله ډیټا د هر تاریخ نه هر تاریخه پورې چې وغواړئ ډیلیټ شوي وي بیرته را واپس کړئ او بیرته را پیدا کړئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه مونږ څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.